د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ عمومي ریاست له 15مې ښوونیزې دورې څخه 42 تنه مجاهدینو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. زه په اخلاص او میړانه د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. یادو کسانو ته د کورنیو چارو وزارت مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست له لوري په مخابروي او ټکنالوژۍ برخو کې زده کړې ورکړل شوي دي. د فراغت غونډه کې د یاد ریاست نظامي مرستیال صلاح الدین د مجاهدینو پر زده کړو او مسلکیتوب ټینګار وکړ. موږ کوشش کوو انشاءالله په ټول توان سره چې راتلونکي یوه نیمه 2 میاشتو کې ستاسو د مخابرو او د وسایلو ټوله ستونزه حل کړو. نو بودیجه هم راغلې ده، موږ کوشش کوو چې شیان درته واخلو او ځینو ډونرانو د موږ څخه راوعدې کړي دي، هغه هم انشاءالله موږ تاسو ته شیان راکوي چې هغه راکړي، هغه به تاسو ته انشاءالله موږ پوره درکوو چې تر څو مو مشکلات حل شي. دغه راز د طرح او ډیزاین عمومي مدیر مولوي محمد ریاض په امنیتي ارګانونو کې د مخابروي اړیکو پر اهمیت خبرې وکړې. د هر نظام چې مخابروي اړیکه مضبوطه هغه نظام د عسکرو نه په میدان جنگ کې ډیر تیز کامیابیږي چې د چا مخابروي اړیکه نه مضبوطه. نو مخابروي اړیکه د هر نظام د عسکرو لپاره د بذات خود اسلحې هم ډیره ضرور ده، ځکه تاسو چې د مخابرې تعریفونه وګورئ، عبدالله اعظم رحمه الله چې به تعریف کوي مخابره څه معنی وي، مخابره قلب المحاربه وي، مخابره څه ته وایي، دا د میدان جنگ زړه ته وایي. نو ورونو تاسو به کوشش داسې کوئ چې د خپل کار کې به اخلاص کوئ، په خپل په دې زده کړه کې به اخلاص کوئ، نورو ملګرو ته به په اخلاص باندې ښیئ چې زموږ او ستاسې دغه نظام په پښو باندې ودرېږي. فارغ شوي کسان د ولسوالیو د مخابرو آمران او جزتان پولیس دي چې په دغه ښوونیزه دوره کې له نظري او عملي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کوي.